حضور علیہ الصلوۃ والسلام د غار ثور نه د ګل فرض سار روان شو یو کافر سره خبره کړې او عبد الله ابن اریقط د پته نه لګي چې مسلمان شوی د رسول کنه او بعض عالمان وی دي رسول مسلمان شوی دغه وخت کې کافر په پیسو باندې وسره خبره وکړه یو کې بدري راځي پټي اوساتي به غار ثور کرا ولي مکه مکرمه دا امانتدارو نو دا غار خلیته راوستري لاندې او دا درې ورځې کې په پای د نبی عليه السلام ناشنا حفاظت کړې حضور عليه السلام حق پیغمبر دي چې څنګه په معراج کې ډېر زیات ناشنا خبره او معجزات ښکار شو د هجرت په موقع باندې ډېر زیات د خدای پاک مددونه دا ناشنا شکل کې راځي قرآن شریف کې الله پاک ټول عالم ته ټول انسانانو ته داسې زورونه ورکړي کتا سو خو پیغمبر سره ونذريږي د سره چې کله د سره یو ملګری او په غار کې خدای پاک مدد کړی جولاګی رالل او د غار په خپل باندې جالي جوړ کړی هغه جالي د جولاګی دا سوي لکه د اوس په تارونم بداسي کارونه اونې پکې وشي راکته او کم تر راغلي یو د غار په خپل کې د سیرت په بیان کې راځي اگې چوری دا کافرانو رالل د غار پلینا خدای په گویا کې راځي کني ابو بکر صدیق سے جړل چې بس د نبی علیہ السلام ونیول شي حضور پاک وته ونی جاړي خپای یوسف تاسو باندې خپای متزو وجل شم یو سړیم او کتا سو وجل شنو دا ټول امت تباکی هغه وته تسلی ورکوي ان الله معنا مونږ سره اغا معیت الہی من سره دی من دوارو سره خدای پاک او توي بیا هغه دوه کسانو باندې څه ګمان کې چې دریم مسره دی موسی علیہ السلام چې کله سین ته ورورسېد سمندر دا قوم چې مخکې سینو لید د لوی چپیری او په سمندر وړي او شاته خبر شو چې فرعون روان دی نو بس پریشان شو ان لمدرکون بس مو بس را لاندې شو مړ بشو یو خوا ډنګ او بل خوا یو خوا فرعون او بل خوا سمندر هغه تبا کې او سمندر سړي ډوبي ډېر جوړ دا وتوي موسی عليه السلام انما يا ربي سيهدين ما سره رب سمانه ما تلار خیر زه په کومه له بچواري لار راځي صرف ځان یاد کړی انما يا ربي عملګری نه دی یاد کړی چې موږ سره خدای ما سره الله دی یو معیت ربانی دی او یو معیت الہی دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم معیت هغه الہی دی او ابو بکر صدیق به ځان سره مرګري کوي ما او تاسو سره خدای پاک دی ما تظن باسنین ثالثهم الله هغه دوه کسانو باندې تاسو ګمان کې چې الله ورسره ملشي دا ټول دنیا کې چې د تکلیف رسول غواړي او خدای په دغه اراده نه کړی تکلیف پته نشي رسول یونس علیہ السلام د کب په خېټه کې سلوي خرزي په سلورو تیارو کو یو کب خېټه تیارو اکب بل کب وړو هغه پرېم تیارو دریم په وګو کې تیارو سلورم د سمندر د پاسه وریځ او بارانونه او د شپو تیاری ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الصادقين تسبيحات وي خدای پاک بچ کون کړي کني سړی چې 15 منټم گیر شي دا بچ کېدو د غي نشته ظاهرا چې الله پاک بچ کول واره موسی عليه السلام د خپل دشمن پکور کې لوي کومور ته وی صندوق کې بند کړ سین ته واچو سین ته د سړی چې مرکی معلومیږي دا ټول نظام خدای پاک چي او دا خدای پاک چې څوخه یو هغه مکی ماشاء الله وکانا او ما لم یشاء لم یکن چې خدای سنی غوسته کړه ټول جهان غواړي هغه نشي کېږي او چې خدای پاک سو غواړي هغه کېږي دې د موت بلا توفیق ودو او کوشش وکاو او د هجرت پښپا ناشنا مدد موسی علیہ السلام خلق ته وی پروا مطابق ما دی اغي نه یادې کتاب سره او دلته حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق ځان سره یادې الله پاک قرآن کې فرمایي الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين
کتا سو د حضور مدد نه کوي او د دین په کار کو نه درېږي چې بل دا دین خود مليانو دی او دته دی او زما خدا نور کارونه کوم دا دین خو یو اجتماعي ټولو خلکو باندې د خدای په یو احسان او نعمت او پیغمبر د خدای نعمت او قران شریف د خدای نعمت دا شریعت د خدای نعمت الا تنصروا کتاسو د حضور مدد نه کې نه کوي چې خدای بچی نو هغه بچو فقط نصر الله خدای په ډېر نازک حالاتو کې مدد کړی اذ هما فی الغار چې دی کله په غار ثور کې او دا کافران د غار په خله ولاړ دي بالکل یو کس پکې متیاز مقرلان دي متیاز او ښکار متیاز لاندې دی او ګوري نه ملګری پریشان او یقول لصاحبه لا تحزن بل صاحب دوی ابو بکر صحابي دی رضی الله تعالی عنہ چې کوم خلک د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د صحابیت نه انکار کوي دا کافران یو د اسلام د دیاري نه بار دا ډېر خلک وایي کنه چې ولې معاویه صاحب خبرې کې سبق وته ګوري دي ملکونه غشتي د کافرانو د منافقانو وسره نه لګي اته په خدای اسلام کوي وزله کې اسلام نه په شام کې علي صاحب ته خدای وایي دلته په ګلګت کې د اسماعیلیان یو لوی فتنه شروع کړل ځان له صوبه جوړ کړ ځان له بین ملغواړي امریکا او اسرائیل او هندستان او دغه گمراه خلک د صحابه کرامو دشمنان یو لوی غوبه له ټوکړې په پاکستان کې او په ګلګت کې خدای په دې ناکام کې یو او د پاکستان کې د اسلامي نظام نه راځي دغه صحابه کرامو د دشمنانو په وجه راځي معاویه صاحب د دې په دي شي پاکستان هغه غشته افغانستان عثمان صاحب غشته عثمان صاحب سره د دین لګي عمر صاحب سره د دین لګي ایران غشته چې چاره اسلام خدمت کړی دی هغه خدمتونو او هغه ترقه باندې دي خبرې نو هغه تکنزل کله سوې کله او دا د انګريزانو منسوبه ده چې دا منافقان مسلمانان ورن کوي یو غوغلي چې په ځون مسلمانۍ په خلاف کلک به مګري چې په خلاص مسلمان او اسلام او په ځل کې نه دا دیم کړ نمبر د دې ځان سره ملګری کی عراق کې مولا حکومت ورکو کله د خروج لوسباتي کله د اسکو کله یو بدعت کله بل بدعت کله قبر باندې سجدي لگا وکله قبر حدیث په خدای وای کله قبر په خدای وای هم دا غیر ضروری خبره بدعات او خرافات او بيدینه او به ستره باندې لګیا دا وړي کافر د قوم د جامع مباشر د دې تهذیب هم بدل کو چې دې زمونږ بشان شي دمانو ته ستاره وي ستاره ستار انګريزان کو دمانو ډېر قدر کوي د کرکټیانو د دمانو د خطي تیری ما ته ټوګراف راکړه خلک په پښې ګرځي چې هغه د استنجا چل نه ورځي هغه پیغمبر نه مري هغه کتاب نه مري هغه دمان نو زمونږ خلک هم دغه شان هغه سکولونو کې معشوم داخل کی دا غي بالکل الف بیتی سین نواره ولتين خراب کی الف معنی انجیل الف انجیل او کاف کراشنو کلیسا چلته وای مسجد نه پیږي ام فلار ته ویلور مال دغه دمه پشان جامې وکړه ازي وته مال باندې دغه کلاړي پشان کمیس کې لاند چې خځه لاند کمیس چولی سکارت چې په موټر سایکل ناسې چې سیله ولا کمیس واړی ټول لاند ښکاری به حیا داخله غواړي داخله به حیا شته په ځانه اوري لګولي او دا اسلام خو د حیا مذهب او د غیرت مذهب دی چې لور او خور دغه شان جامې کې د قرون نه چې غیرت او حیا لاره دین به تلل شي او دا فتنه د ډیره لویه الله پاک دې موږ عاشمان او دا ملک دې به حیاین او دې نقل نه محفوظ وساتي یو لوی عذاب د چې په دې مل شروع حضور پاک صلی الله علیه وسلم د غار ثور نه روان شو الله پاک حفاظت وکړه کافرانو خدای پاک ناکام کړ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ الله هی العلیا نو خدای خبر هغه بوچته ټیک ده دشمنان خوري دي خدای پیدا سے خلق پیدا کړی قربانه والا خلق غیرتمند حیانات په دین باندې مین خلق مال او جان او ارث قربان کړ ابو بکر صدیق سے څومره خطرناک دی کنه دا خطرناک وخت چې
د مرګ بالکل سلو خانو اعلان او پس وجه عمر صاحب وای ابو بکر صدیق ته تسوک رسیدي یو شپه چې د کړه کما کړه د غاړه صور د مرش په او یو ورځ چې کله حضور وفات شو د فوجونه د قادیانانو په شولې کې هغه زمانه کې انته پیغمبر وي کله زمانه کې قادیانی انګريزانو راو چې دا خلک مسلمانان په بل طرف چې مونږ ته خیال نه د فتنو په شکل کې ونه ویلې مسلې او تدیر او باج یو پیسې ورکی کسان هغه زمانه کې مسلمان او یو لا ابو بکر صدیق صاحب جهاد چا زکات نه من او ته بوتي منافقانو زور کار شو مخکې نشو ویلې د حضور مخکې او چې هغه وفات شو ابو بکر صدیق صاحب زمدي سره جهاد کو عمر صاحب کلمه وی پکې بازوینا یو وقعه د حضور دین بزر خپل سترګو ختمېدل نشم بللی چارس کې چې د ټوک بیلو زما په مقابله خدای پیدا عمر صاحب سینم کولو کو عمر صاحب امتحان لا خلق روان هغه ټول فتنې ختم شي چا زکات نه من چا د پیغمبر دعوه چا اسلام ختم شو حضور وفات شو بس ختم دا څه خبره جوړو کوي ټول هغه یو ورځ او یو شپه چې کوم خدمت کړی زما د ټول عمر عملونه او عبادتونه د دې څخه په خپل دی روچت سره دي زه به ټول عملونه دلا ورکم دا یو ورځ او یو شپه ثواب عمل دې مال راځي دا چې ته کې دي چې دا